خزی او خاون له د یو بل عورت ته کتل جایز دي، خو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای ما د پیغمبر عورت نه دی لیدلی، هغه زما عورت په دې دومره ژوند کې مونږ تیر شوی دی خو مونږ نه دی لیدلی. حیا یو ډیر لوی سیز دی په معاشره کې. حیا په اسلام کې یو بنیادی حیثیت لري. هر پیغمبر کې به حیا ډیره موجود وخه، د هر پیغمبر به ډیر حیا ناکو، ډیر حیا ناک. د دواړو جهادو سردار فرمای د ښځې جنت ته تلل چې دي دا ډیر آسان دي. د ښځې جنت په نسبت سره نارینه ته څه دی آسان دی. ګوره نارینه بار کاروبار کوي، دې کې به کله جایز راځي کله به حرام راځي، د خلقو سره جګړې راځي، پوله پټې راځي، حج راځي، قضا راځي، عدالت راځي، امامت راځي. په ښځې خدا نشته، قضا نشته، امامت نشته، عدالت نشته، زمینداره نشته، دا هیڅ هم په ښځې نشته. د ښځې جنت ډیر آسان دی په نسبت سره نارینه ته. د دواړو جهانو سردار یو ورځ فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، چې وی ښځه دا یو څو کاره کوي نو د دې ښځې خوښه ده نو چې د جنت په کومه دروازه داخلي. المرأة اذا صلت خمسها، کله چې ښځه پنځه مونځونه کوي، ښه فرض مونځ په پابندۍ سره یوه زنانه کوي. دا زه بار بار زنانو تمام زنانو په کولو غوږونه یې واورئ چې په فرض مونځ کې د چا سره هم سمجوته مه کوئ. بیا دې نه خاوند خلاصولی شي او هېڅوک د خاوند د حق نه د فرض مونځ ړومبې دی. بس کلیر خبره دا ده چې میدان محشر کې ښځه ودرېږي، ړومبې تپوس به عن صلاتها، د خاوند حق به وروستو وي، ړومبې تپوس به د فرض مانځه کې. بعضې ښځه به د خاوند ډېر خدمت کوي، ډیره د خدمت کې اول نمبري، خو فرض مونځ نه کوي، دا ناکامه ده. اخرت کې به خالی لاسونه ولاړی. نو المرأة اذا صلت خمسها، چې کله دا پنځه مونځونه کوي فرض، او مونځ چې کوئ نو په خپل ټیم او په اول وخت کې کوئ. ښه چې اذان واورئ د مانځه تیارې ټول کارونه وروستو کوه. خاوند به وایي خو خاوند ته وایي ستا حق منمه، خو ړومبې تپوس په زمانه د فرض مونځ کېږي او ستا د حق تپوس په دویم نمبر. دا فرض مونځ کومه بیا ستا حق ما باندې دی، د هر څه نه به ستا حق مخکې، خو د فرض مونځ نه به ستا حق مخکې نه وي. ښه دا د یو شهنشاه د طرف نه ماته اعلان وشو الله اکبر. هنه به یو ورځ تپوس کېږي چې پنځه ټیمه اذان به دې اورېدو، پنځه ټیمه به اذان کېده، دا چاته کېدو تا پې عمل کړی دی. نو کومه ښځه چې پنځه مونځونه کوي فرض، وصامت شهرها، او د میاشتې د رمضان روجې نیسي، پنځه